السلام علیکم ملګرو، زه ټیکنیکل نقیب د سره په لاین شوی یم په دا هیله چې ستاسې روغ جوړ خوشحال وئ. ستاسو ته مې نن ډېره خوندوره په زړه پورې مزیداره ویډیو راوړېدو. ستاسو ته نن په دا ویډیو کې م در وښایم ستاسو څنګه کولی شئ چې ستاسې فیسبوک آی ډی ملګرو ډېرې دي، ستاسې یې نه استعمالوئ، په ازول دي. ستاسو ته نن په دا ویډیو کې م در وښایم ستاسې په یوه کلیک سره ټول عمره پوره ډیلیټ کړئ. دا ډېر اسانه طریقه ده. ویډیو خیره پرې وګورئ. زما ویډیو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل که تاسې نوي سبسکرایب کړی تاسې ته د سیر سبسکرایب ښکاري په باندې کلیک وکړئ. ورسره د ګنټۍ نشان په باندې کلیک وکړئ. ملګرو د سره لایک یې هم کړئ چې زما هره نوې ویډیو ستاسو ته په وخت در ورسي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ستاسو ملګرو کله د موبایل و سکرین ته راغللی، ستاسو ملګرو دلته په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. چې کله په فیسبوک باندې ستاسې کلیک وکړه ملګرو، ستاسو ته زه خپله فیسبوک آی ډي در ښکاره کوم. ته وګورئ ملګرو، دا زما فیسبوک آی ډي ده. دا زه ټول عمره پوره ختم کوم. ستاسو ته چې د درې لاینه ښکاري په دې کلیک وکړئ. چې کله په دې ستاسې کلیک وکړئ یو لږ لاندې راشئ ملګرو. یا ملګرو دا سیټینګ آپشن چې ستاسو ته ښکاري په دې کلیک وکړئ. کله په دې ستاسې کلیک وکړه بیا ملګرو دا دویمه سیټینګ آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په دې کلیک وکړئ. کله په دې ستاسې کلیک وکړه بیا ملګرو لږ لاندې راشئ. کله لاندې راغللی ملګرو بیا دلته دا آپشن چې ستاسو ته ښکاري په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. کله په دغه آپشن باندې ستاسې کلیک وکړئ بیا ملګرو دا دویم آپشن چې ستاسو ته ښکاري دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن باندې ستاسې کلیک وکړئ بیا ملګرو ستاسې که څه میاشتې پورې ختم کوله په دغه پوس آپشن باندې کلیک وکړئ. که ټول عمره پوره ملګرو ختم کوله ستاسې لږ لاندې راشئ. ملګرو بیا دلته د دویم آپشن چې ستاسو ته ښکاري په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن باندې ستاسې کلیک وکړ بیا د لاندې آپشن چې ستاسو ته ښکاري بیا په باندې کلیک وکړئ. چې کله په باندې ستاسې کلیک وکړه بیا لږ لاندې راشئ ملګرو. بیا دلته د اخري آپشن چې ملګرو ستاسو ته ښکاري بیا په باندې کلیک وکړئ. کله په باندې ستاسې کلیک وکړه دلته ملګرو ستاسې خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ور ووایئ. دلته د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ور ووایئ ملګرو. چې کله ملګرو ستاسې پاسورډ ور پرې راکړئ تاسو ته چې د لومړي اخري آپشن ښکاري په باندې کلیک وکړئ. چې کله په باندې ستاسې کلیک وکړه ورته وګورئ ملګرو زما فیسبوک آی ډي په یوه میاشت کې ټول عمره پوره ملګرو ختم شي. ستاسې لږ لاندې راشئ ملګرو. ستاسو ته چې د لوند اخري آپشن ښکاري په باندې کلیک وکړئ. چې کله په باندې ستاسې کلیک وکړه ملګرو لږ انتظار کوئ. ورته وګورئ ملګرو زما فیسبوک آی ډي ختم شوله. ملګرو ستاسو خپله فیسبوک آی ډي یوه میاشت نه خلاصوئ ملګرو بیا دا ټول عمره پوره ختم کېدلی شي. ستاسې داسې کولی شئ. زما نه که څه غلطي شوې وي ستاسې نه ډېره بښنه غواړم. د الله په امان.